ګرانو قدرمنو سلامونه مې واخلئ. ستاسو ورور امجد علي خوږ یم په دې هیله یم چې روغ به یې جوړ به د ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. پروګرام دی ستاسو د خوښې، زما غزل ستاسو نظر. په نیک پروګرام کې ما سره کلام دی په لاسو کې د خپل ګران ملګري، د خپل خوږ ملګري چې د چا نه پټ نه دی او د تعارف محتاج هم نه دی. ډېر ادبي ملګري د فیسبوک د لارې ډېر ښه پېژني، ځکه چې د یوټیوب د لارې هغوی خپل یو چینل هم چلوي او د هغې نه علاوه شاعرانو ادیبانو پسې ګرځي، د هغوی مرکې، د هغوی شاعري، د هغوی غزل په خپل خوږ اواز وایي. خبره کوم د جاوید غمګین صاحب، زموږ ډېر خوږ ملګری دی او ملګرو ته یادوي چې د یوټیوب چینل هم لري په دغه نوم باندې. تاسو کولی شئ چې د یوټیوب چینل سرچ کړئ، جاوید غمګین په نوم باندې ډېر خوندورې مرکې، شاعر او شاعري د ملګرو دیدنونه، ملاقاتونه به وشي. غمګین صاحب په خپل کلام کې وایي چې یو خوا د لر پښتانه، بل خوا د بر پښتانه. یو خوا د لر پښتانه، بل خوا د بر پښتانه، دواړه په امن مین نه غواړي شر پښتانه. یو خوا د لر پښتانه، بل خوا د بر پښتانه، دواړه په امن مین نه غواړي شر پښتانه. په ننګ غیرت مین دي د خړ خیبر پښتانه. په ننګ غیرت مین دي د خړ خیبر پښتانه، په خپله خاوره باندې ورکوي سر پښتانه. په خپله خاوره باندې ورکوي سر پښتانه او په میلمه ځان قربانوي د پېښور پښتانه. په میلمه ځان قربانوي د پېښور پښتانه، د جنګ خبرې مه کوو ګټي اکثر پښتانه. د جنګ خبرې مه کوو ګټي اکثر پښتانه. د جنګ خبرې مه کوو ګټي اکثر پښتانه او جاوید تل ګرځوي کفن په سر پښتانه. یو خوا د لر پښتانه، بل خوا د بر پښتانه.